د دوی ډیر ستر رهبران به سر وخوري او د دوی ډیر ستر رهبران به تورور شي. هغه که عمران خان دی، هغه که مهرنګ بلوچ ده، هغه که منظور پښتین دی. یو ځل بیا هم غږ کوم د پاکستان په بې غیرته ولس باندې چې که چیرته تاسو ونه شو کولی په عمران خان باندې غیرت وکئ، که چیرته تاسو ونه شو کولی په منظور پښتین باندې غیرت وکئ، حد اقل په یوې ښځینه باندې چې ستاسو د ناموس حیثیت لري غیرت وکئ. راپورته شئ او د پاکستان د مرتد فوج د وروستیو ظلمونو په وړاندې عملي غبرګون وښایئ. په دې اړه زموږ ټیم کار کوي چې یوه ویډیو هم جوړه کړو او موږ به خپل وروستی کوشش کوو چې د مهرنګ بلوچ اړوند خپل غږ په صحیح شکل باندې پورته کړو. کار په دې روان دی، موږ بل ځای پیدا کړی چې یوه بله سټوډیو رامنځته کړو تر څو وشو کولی په یوټیوب کې خپلې خپرونې شروع کړو، په ژور شکل هغه مسایل تر تاسو ورسوو کوم مسایل چې تر ډیره حده پورې مهم دي. د همدې لپاره اوس چې کوم نوی ځای موږ نیولی دی د هغې سټوډیو په ډیزاین او په ډیکور باندې هلکان مصروفه دي، کار کوي او د هغې نه وروسته به موږ ورته یو ښه سیټینګ ولرو. ولې په ټوله کې زه فکر کوم د پاکستان راتلونکی ځکه ښه نه دی چې د دوی رهبران په دوامداره شکل هدف ګرځي، ولې هیڅوک نشته دی چې د دې رهبرانو نه دفاع وکړي. او بې غیرته ولس ته به زه نو څه پیام ورکړم؟ زه فقط دومره وایم چې که چیرته څوک ماته وایي چې د پاکستان ولس غیرتمند دی، دا یو ډیر جالبه بحث دی او زه حاضر یم چې که چیرته ماته څوک قناعت راکړي چې د پاکستان ولس کې غیرت شته دی، زه حاضر یم چې د خپل افغانیت نه اتا تیر شم. زه په چیلنج وایم چې دننه په پاکستان کې هیڅ دیني عالم نشته. زه په چیلنج وایم چې دننه په پاکستان کې کوم غیرتي انسان نه دی پاتې. او زه په چیلنج وایم چې د پاکستان ولس دومره بې غیرته شوی دی چې ټول ولس چې په کروڑونو خلک دي د مرتد منیر په لکړه باندې کنټرولیږي او د مرتد منیر په لکړه باندې ګډیږي او دا د خواشینۍ ځای دی. نور د دې نه ډېر بحث نه لرم، تاسو ته وخت درکوم، ستاسو اړیکې راخلم، د یو سره غږېږم په دې اړه او ستاسو نظریات تر ډېره حده پورې اورم. ډېر وخت کوشش کوم تاسو ته درکم هغه ملګري چې ام نظره دي، هغه ملګري چې اختلاف د نظر لري، ټول د الله راولي. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. ولې یوه هیله مې درنه دا ده چې کله هم بحث ته راپورته کیږئ یا کله هم غواړئ چې بحث وکئ، کوشش مو باید دا وي چې منطقي بحث وکئ، د اصولو سره برابر بحث وکئ، داسې یو بحث وکئ چې هغه که پوره حقیقت نه وي حداقل حقیقت ته لږ نږدې یا داسې یو بحث وي چې د هغې نه موږ یو څه زده کړی شو. جناب ایوب صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله، مهرباني ورور. ایوب حسن زوی که مو چیرته غږ اورئ ستړي مه شئ، په خیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر اورو. او کوم چیرته غږ نه اورئ نو بیا در سره خدای پاماني کوم، وخت ورکوم نورو ملګرو ته. ایوب جان را سره نشته، زه به وخت ورکم صدیق الله حقاني ته. صدیق الله حقاني ستړی مه شي، الله دې راوله، مهرباني. حقاني صاحب هم فکر کوم مایک نه روښانه کېږي، هغه ملګری چې زر مایک نشي روښانه وایي زه مجبور یم هغه کته کړم. پکتیاوال صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله. مننه ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مه شئ، یوګي چې راته روغ صحت په جامو کې وایي. سلامات اوسئ، مهرباني صاحب. موضوع هم پر څه ده، زه خو لږ مصروف یم بل څه کې باندې ما نو جوین شوم یو ځای اوس راغلم. ښه، زما همیشه یوه هیله دا ده صدقه شم چې تر څو مو کله چې زما لایف ته راځئ کوم موضوع نه یې اورېدلي په تمه پاتې شئ تر څو په موضوع پوه شئ او که راپورته کېږئ د موضوع نه خبر نه وئ او تاسو یو څه د ویلو دپاره لرئ نو راشئ تاسو وغږېږئ. حتمي نه ده چې که ته ما نه پوښتنه کوې چې موضوع څه ده، زه مجبور یم یو ساعت خبرې مې چې کومې کړي هغه بېرته ټولې تا ته ووایم تر څو ته پوه شې چې موضوع څه ده. او کوم خلک چې دلته ناست دي هغو ستړي کېږي ځکه دا ظلم دی چې د یو نفر د خاطره موږ 300 یا 400 نفره په تمه کښېنوو تر څو بېرته ته د سر نه پوه شې چې موضوع څه ده. نو په دې کې رانه مه خفه کېږئ. امیني صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله. امیني یوسفزی که مو غږ اورئ مایک مو روښانه کړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډاکټر صاحب تا ته ستا د لایف مینوالو ته او ټول لاندې ګروپ کې د سره بوخت دي. زه فقط ستا د مینې یووالی او ستا د مینې محبت،
ستا په هر لایف کې زه کینم ستا هر خبرې اورم او تر خپلې مینې پورې رسوم چې مې ګټه رسیږي هغه به ترې اخلم. زم لکه ستا غوندې چې د وخت دی ویلې چې زه د هغه د ماسټر غم یو لیونی هغه یم زه هم همدغسې یم. بس په ښه وخت ته غواړم ښې چارې د الله په چارو کې کامیابي او زموږ سره سرلوړی سربلنده اوسئ. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام. ښه وخت کور مو ودان سلامت اوسئ. جناب نورزی صاحب مهرباني. نورزی صاحب مې فکر کوم غږ نه اوري. درویش ورور ستړی مشي الله دې راول. دکتر صاحب شکیب خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ تشکر. بفرمایید صاحب. چطور مسابقه رو میبینین فیفا رو؟ بله وقت نه وقت عزیزم. رونالدو هم گل زده میگه. پارل ذاکر جان ستړي مشي الله مو راوله په خیر راغلی. کوم چیرته غږ اوري صاحب مایک مو روښانه کړه. سلامونه ډاکټر صاحب جوړې په خیر صاحب دی ښه دی؟ وعلیکم السلام مهرباني ورور. ستا لایف خو ما واورېده خو موضوع دې پکې داسې واضحه نه کړه. زه فکر کوم تا موضوع د پاکستان خلکو دپاره ده چې کم خلک وایي چې موږ یا بې غیرته نه یا موږ کې د هغه نه سته را دي شي تا سره دې وغږېږي. نو زه خو افغانی یم عمل چاند برابر سو مینوال دی الله دې کامیاب راته لره خوشحاله اوسې همداسې لایف ته دې دوام ورکړه. مننه. کور ودان الله دې اجر درکړي. زه بل ملګري ته وخت ورکړم. سعادت صاحب ستړی مشي الله دې راول. سلامونه جناب ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته. ډاکټر صاحب هسې ستا لایف ډېر خلک اوري او په دې وجه باندې ما ویل چې هسې نظر مې دی که نور پرې ته خپله خبرې وکړي. د طالبانو استازي بروکسل ته د یوې ورځې د راتګ په خاطر څو ورځې په ایران کې منتظر پاتې شو تر څو ویزې واخلي او راشي. نو د دې په ځای چې د طالبانو حکومت چې دی هغه د یو ورځ د راتګ په خاطر باندې دونه تکلیف وباسي او دلته هغه مهاجر چې راغلي د هغې شی نیولې ده او تر څو ډیپورټ کړي. د دې په ځای باندې که چېرته هغه په ایشین کې چې کوم هیوادونه دي لکه دوبۍ شوله ترکیه شوه ایران شو پاکستان شو دل سره تقریبا زمونږ تجاران 160 میلیارده ډالر شاوخوا چې طلوع دغه یو خبر ورکړی کاروبار او تجارت لري په دې کې. ولې د دې خلکو شان نیسي؟ یو خو د شمار څو تجاران دي بل هغه خلک افغانستان ته خپله سرمایه انتقال کړي یا راشي یا نیم خلک هم راشي نو د افغانستان به ډېر په مخ لاړ شي. دې ته څه فایده لري چې د دې مسافرو مهاجرو دغه څو نفرو پسې چې دي دغه یعنې بېوسه او غریب او دې خلکو پسې نښتي دي. نو د دې په ځای زما په نظر چې خلکو پسې ونخلي هم به وطن ته فایده شي هم به موږ ته فایده شي هم به اقتصاد ته فایده شي. مننه. الله ته اجر درکړي. زه فکر کوم دا تر ټولو ښه نظر دی. اما په سیاست کې همیشه تاسو یو شي ته متوجه اوسئ. کله چې تاسو ته بلنه درکول کیږي چې تاسو اروپایي اتحادیې ته راشئ او په سیویس کې د اروپا د اتحادیې د نمایندګانو سره خبرې وکړئ دا د طالبانو یا د امارت دپاره یو طلایي چانس دی. که د دې دپاره مجبوره شي په ایران کې یو 2-3 هفتې سم ډیم کوم مشکل نشته. خو طالبان څه کوي؟ خاصه هم په افغانستان کې ناست دي کلارې خپلو دفترونو کې. نو د هغې نه ښه دی وایي زه لاړ به شو په ایران کې به مودسونه وکړو منځونه به وکړو نفلونه به کوو تر څو چې ویزې راسي. څه په افغانستان کې پروت اوسئ څه په ایران کې پروت اوسئ. ولې بهتره ده چې موږ لاړ شو تر سویسه ځان ورسو او که بل هیڅ شی هم نشي شاید طالبان هم وایي چې راځئ انګریز مالونه خو به وګورو که کومه بله خبره نه. نو موږ اوس د دې ناستې په اړه د سیاسي اړخ نه کومه پریکړه نشو کوی او دا نشو ویلی چې ولا د دې د خاطره چې دوی ته د ویزې ورکولو دپاره یو هفته په ایران کې په تمه پاتې کړي نو دوی د ځان خوشي کړي ودې وایي چې موږ نه درځو. موږ چې لرونه موږ نشو کولی چې فقیر خان اوسو. فقیر خان دې ته وایي چې په جیب کې د 1 روپۍ نه یا ما اوکیګري او ناز او غرور دی چې د خانان اوسي. موږ فقیر غریب خلک یو. که اروپا راته وایي چې راولو دې په ایران کې یو هفته اوسه بیا لاړ شه بابوجي دې کره 1-2 هفتې پاتې شه بیا همداسې لاړ شه دوستم سره یو کچالو مچالو وخوره بیا راشه. موږ یې منو ځکه موږ هر هغه دروازه چې موږ ته په نړیوال شکل د موږ د رسمیت پیژندلو زمینه برابروي موږ هغه ټکوو کچکول په لاس کې ورته په تمه درېږو. دا اوسنی حیثیت دی زموږ متاسفانه. بناً
کله چې طالبان سویس ته ځي او هلته چې دی د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره ګوري او خبرې کیږي او د دې خبرو جزئیات تر مونږه رسیږي، مونږ یې د تاسو سره خپاره کوو. د هغه جزئیاتو په اساس بیا مونږ پریکړه کوی شو چې آیا امارت د افغانستان د ملي منافعو نه صحیح دفاع وشوه کولی او که یې ونه شوه کولی. آیا امارت یوازې د خپل حکومت دپاره کار وکړو که د مسافرو مشکلات مد نظر ونیول؟ آیا امارت یوازې د خپل جیب د ډکولو دپاره کار وکړو که خپلې ملي منافع په دې قرارداد کې مد نظر ونیولې؟ او متوجه اوسئ یو شی زه تاسو ته وایم، د ملایانو نه تاسو بچت نشئ کوی. دا ما په خپل عمر کې لیدلی. ملا به په عمر کې په تا خرچونه کی، ملا به په عمر کې تا ته پیسې درنه کی، د ملا د کور الوا بسې به ته په مجردۍ کې مړ شي، نه یې درکوي. کله دم چې ملا سره ولیدل دا په تا تاوان دی. منستر به ورته ته اخلي، پکی به ورته ته لګوي، حلوا به ته ورته جوړوي، جان و قربان به ورته ته وایي او په آخر کې به ورته اوس روزاره هم کوي چې کومه فتوا در باندې صادره نه کړي. نو سویس کې کومه ناسته چې ده دا د ملایانو او د اروپایانو ناسته ده. اروپا خپل ټول عمر کې فریب خوړلی، یوکراین باندې ځان تباه کړ، څومره پیسې ورکړي، په هر پردي ډول ته دوی ګډیږي، اما ملایان په عمر کې پردي ډول ته نه ګډیږي. نو زه وایم ښه دی چې دا ملایان راشي او کوم 15 نفره چې د اروپایي اتحادیې سره خبرې کوي دا داسې په انګریزۍ پوهیږي چې پرونانسیشن یې د ټرمپ نم ښه دی. یو د هغوی نه د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، کوم چې ځوان سړی دی، د ما او تا غوندې چې دی نیمچهګیری ملا دی او په عصري ټکنالوژۍ پوه سړی دی. نو زه فکر کوم دو به دا مسایل ډېر ښه سره راجوړ کړي او زه مطمئن یم چې په دې کې به د وطن ګټې حفظ سي او په دې کې به د مسافرو ګټې حفظ سي. ولې اوس وار د مخه پاړې پرېکړه کول دا به لږ سخت دي. جناب دانش صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله په خیر راغلی ورور. سلامونه احترامات ډاکټر صاحب، امید لرم چې روغ او جوړ وي. وعلیکم السلام، مهرباني سي. او ډاکټر صاحب مو یوه پوښتنه کوله چې یعنی په خاص کر د پاکستان په ملکیت باندې چې یعنی په دې باندې څو خبرې وکړم. زه په افغانستان باندې خپلې خبرې کوم نه، ځکه چې یعنی افغانستان خپلواکۍ نظام دی، افغانستان یو آزاد نظام دی، نه د چا غلامي کوي نه د چا سر ټیټي کوي. یعنی دلته په خیبر پښتونخوا په پاکستان کې ډیر تحریکونه جوړ دي، ټي ټي پی زون ته دو، اے ان پی زون ته دو، جی او آی زون ته دو، پی ټی ایم زون ته، یعنی ډیر داسې تحریکونه جوړ شوي دي چې اکثر ناره د لر او بر وایي خو په عملي میدون کې هیڅ لسته راوړنه نشته ده. یعنی که بچا خان ته سوچ وکړي 50 کاله دا مبارزه کړې وه چې لر او بر نن په عملي میدون کې داسې کسون پرې ایښي دي لکه ایمل ولی چې ټول عمر یې په لر او بر تیر کړی دی، خو نن دی په خپله خوله باندې اقرار کوي چې زه اول افغان یم او زه پاکستانی یم، لکه محمد خان اچکزی چې په ویډیو کې دا بیان وکړ چې زه اول د افغانستان خاورم او زه د پاکستان یم. یعنی ته څه نظر لرې په دې پلټۍ باندې، په دې تحریکونه باندې چې دې باوري دو چې یعنی مطلب میږو ازادي لوسته کوي؟ ځکه چې د ازادۍ لوسته کولی که د بچا خان نظریات ته وکسي 50 کاله دا مبارزه وکړه خو هیڅ یعنی مطلب لاسته راوړنه نه وشوله، هدف یې نه دی معلوم چې یعنی میږ دا مبارزه 50 کاله کې 20 کاله کې 30 کاله کې یعنی ازادي او میږ کله لوسته کوي. د دې یعنی یو داسې تحریک میشته روښایه چې میږ د یخ سره یوشي، یعنی مطلب میش په مقابل کې د تشدد مبارزه وکړي، نور د عدم تشدد مبارزینه لري شي. یعنی عدم تشدد مبارزه معنا د ظالم په مقابل کې په نارمل هجا خبرې کول، دا خو د پښتاني تاریخ نه دی. مهرباني وکړه تلش کې په دې باندې نظر وچو. کور ورور زه یو څه درته وایم او په دې کې ما نه مه خفه کېږئ. زه زمونږ پلار همیشه مونږ ته وایي چې د نر یا خرپي یا ترپي، او کله چې مونږ په افغانستان کې پیدا کیږو د هماغه ماشومتوب نه مونږ ته ویل کېږي چې ته نر یې ته به نه ژاړې او د نر یا خرپ یا ترپي. د خرپ و ترپ نه موخه چیه ده چې یا ته کله چې په جګړه کې د یو چا خوله ورماتوې یا ته یې تښتې، او اسلام کې همدا د خرپ و ترپ خبره ده. کله چې تا باندې تیری کیږي یا په مقابل کې جهاد کوي کوم چې خرپ دی، یا هجرت کوي کوم چې ترپ دی. اما دننه په پښتونخوا کې متاسفانه د پښتونخوا د پښتنو مبارزه د ډنګ و ډونګ مبارزه ده. یا به ته شعرونه ورته وایي یا به ته سندرې ورته وایي او په دې شکل مبارزه نتیجه نه ورکوي. سو ته یو طرف نه یو افغان لري چې هغه پښتون دی او د هغه فلسفه د خرپ و ترپ فلسفه ده،
کوم چې زه یم، د بل لوري نه ته پښتونخوا وینې چې هغوی نه هویت اخیستل شوی او هغو ته د ډنګوډونګ فلسفه ښودل شوې. د ډنګوډونګ د فلسفې نه مې موخه څه شی ده؟ مثلا ایمل ولی یو سندره لري، مستو ظلمو چیرته یې ډیته شو ایمل ولی. اوس چې کله ته دا ډیته شو ایمل ولی سندره اورې، ته خپل هم د غرور احساس کوې، ته وایې چې والله ایمل ولی خو فتح که پاکستان، بابوجي به اوس حتمن مړي. اما دا د ډنګوډونګ مبارزه ده، دا نتیجه نه ورکوي. خوښیږي به دی، سندره جذباتي ده، مستو ظلمو چیرته یې ډیته شو ایمل ولی، د تا په وجود کې به هم جذبه راوپریږي، اما عمل پکې نشته، خرپ و ترپ پکې نشته. یا کله چې تاسو راځئ منظور جان ته، د منظور جان مبارزه د ډونګ مبارزه ده، شعارونه دي پکې، خبرې دي پکې چې نه یې پرېږدو، یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ لو مت چھوڑو، اما عمل نشته. سو که چیرته تاسو غواب راولئ او د پښتونخوا د ازادۍ دپاره کار وکئ، تاسو باید د ډنګوډونګ مبارزه بدله کئ د خرپ و ترپ په مبارزې باندې. as simple as that. او د دې دپاره حتمي نه ده چې زه تاسو ته یو نفر در په ګوته کم، تاسو پخپله وګورئ چې هغه د خرپ و ترپ سړی اوسي. که چیرته تاسو د خرپ و ترپ سړی نه لرئ، تاسو ځوانان چې کوم په پښتونخوا کې اوسیږئ، تاسو باید بیرته دننه په پښتونخوا کې د خرپ و ترپ مبارزې ته کار کول شروع کړئ. که چیرته د تاسو د کوڅو په منځ کې یو لوچکي چې هغه د خرپ سړی، دا بهتره دی تر زرګونه منظور پښتونه پورې. که چیرته ستاسو په کلي کې یو لوچکي بې سواده اما د خرپ سړی، دا بهتره دی په زرګونه ایمل ولی باندې، ځکه دغه یو انسان تاسو په جنګ کې ګټلی شي. او زه بخښنه غواړم چې بیا زه دا خبره کوم، په انقلابونو کې ډوزماران ستا نه دي په کار، په انقلابونو کې چې منظور پښتین و ایمل ولی کوو، دا کار د ښځو کار و. د مونږ افغانانو کله چې تاسو تاریخ ته وګورئ، د احمدشاه ابدالي، د میرویس نیکه، ډاکټر صاحب اجازت راکوي چې زه یوه خبره وکړم دلته؟ فقط یو شی وایم جان درته، د مونږ په تاریخ کې څه کېده؟ د ډنګوډونګ مبارزه به زمونږ ښځو کوله، نارینه مو د خرپ و ترپ مبارزه کوله. مثلا ملالې به چې دی غږ کوو چې که په خیبر کې، که په سنګر کې شهید نشوې، خدای ګلالی بې ننګۍ ته دې ساتینه. دا اوس یو ډیر غټ عجیبه شعر دی، د یو ډیر غټ پیام سره. دا هغه الفاظ دي چې نن زه د منظور د خولې نه اورم، اما زمونږ په تاریخ کې، د افغانانو په تاریخ کې، مونږ نارینه شاعران نه لیدل چې راشي انقلابي سندرې ووایي، ځکه هغوی انقلابي سندرو ته بیکاره نه وه، بلکې هغوی د خرپ و ترپ مبارزه کوله. نن که ته چیرته په پښتونخوا کې وګورې چې د پښتونخوا هره تیږه جیږه یې 10 شاعران ترنه راوځي، پس تاسو د ډنګوډونګ مبارزه له منځه یوسئ ورور. اورم د تاسو ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې سره دلته یو سوال لرم. ګوره منظور پښتین خبرې دې وکړې، د منظور پښتین او د ایمل ولی د بچه خان په منځ کې ډېر زیات فرق دی. دلته اصلا کې کوم چې دی د ډاکټر صاحب کوم بې غیرته شوی دی، یعنی پښتون د پښتونخوا خلک چې دی دا ډېر بې ضمیره شوی دی. ګوره منظور پښتین ډېرې واضحې خبرې کړي دي، یعنی منظور پښتین دا خبره کړې ده چې د موخو ورچو دا مستعمره ده، یعنی منظور پښتین دا خبره کړې ده چې زه د ټیپک په چال باندې پیژم، خو کوم نر سره داري، ولس نر سره داري، یعنی چې د ولس در سره ون نه داري، منظور پښتین څه کولای شي؟ هیڅ نشي کولای. خو دلته اصلا کې کوم بې غیرته شوی دی. منظور پښتین ډېرې واضح خبرې کړي چې پنجاب تیمو ازلي دشمن دی. منظور پښتین دا خبره هم کړې ده چې ایمل ولی یعنی فضل الرحمن سیاسي خلک دا د پښتني قتلون دي، دا د وطن غدارون دي، دا د خور دشمنون دي. خو په اصلا کې د ولس د منظور پښتین سره ولوړ نه دی چې کله د منظور پښتین سره د خلک ودري، یعنی زه امکان لري چې ډیر زرو میشتو ازادي لوسته کی. خو اصلا کې که منظور پښتین ډیر څه کړي، دا یو خبره زه هم په دې کې زلش کې ته په دې باندې نظر وچوه د ولس باندې. زه داسې یم چې په ولس باندې نظر وچوي ډیره ښه وي. زه داسې وایم ورور، زه فکر کوم که زه چیرته منظور پښتین اوسم، زه غیر عادلانه انسان نه یم. زه همیشه د نورو خلکو په ځای اول ځان کوم. زه که منظور پښتین اوسم، زه څه کوم؟ یو موبایل به راسره او کالي او څپلکې به راسره، داسې کاچاکي ور اوړم یا افغانستان ته، یا کاچاکي ځان وباسم د هندوستان کشمیر ته. هلته که کشمیر ته لاړم، مودي ته وایم چې یوه کامره ولګوه، او که افغانستان ته لاړم، حقاني ته وایم چې یوه کامره ولګوه.
او وایم چې زه دننه په پاکستان کې یم، توپک ته مې لاس کړی، دغه د توپک سر دننه د پنجاب په ضد زه جهاد کوم. هر څوک چې جهاد نه کوي د دوی خپل کار دی، اما زه د پنجاب د مرتد فوز په وړاندې جهاد کوم. راپورته شوی یم د توپک سره چې هر ځای کې مې وسه ورسېده بابوجي ولم. خلاص بیا زه نر وګورم چې هغه انسان په منظور پښتین باندې بیا نیوکه وکړي. زه وایم چې تاسو مبارزه د ډنګو ډنګ مبارزه ده. زه درته وایم چې منظور پښتین چې کله هم خبرې کوي، خبرې غټ لوکس ډایلوګونه دي، اما په عمل کې بیرته تاته یوه لاره جوړوي چې ته د پنجاب په ضد راپورته نشي. مثلا درته وایي چې پنجابی دهشتګرد دی، پنجابی مونږ وژني، پنجابي مو خاوره نیولې، پنجابي سره زما وینه نه جوړیږي، چې په پنجابي مې زور ورسیږي مړ کوم یې، پنجابی ولاکه پرېږدم. خو اوس ملت نه دی آماده. خو خبره دې بیا خرابه کړه. دا داسې دی لکه ته چې ماته وایي چې ډاکټره زه مجرد یم او زه اتمن واده کوم او یوه جینۍ مې ځان ته پیدا کړې، 12 کلنه ده، ښه جینۍ ده، ښه اخلاق لري، پیسې م لرم، د خسر سره مې خبرې کړي، د پلار سره مې خبرې کړي، جرګې باندې م ورته ورغلي یو، معامله ختمه ده. اما یو 3 ورځې نور به م وخت ورکو ځکه ماته د دې جینۍ سترګې چپې ښکاري. ګوره بودیجه دې وویلې شته، خواښې مې راضي ده، خسر مې راضي دی، مور و پلار مې خبر دي، ولس خبر شوی دی، پیسې لرم، غوا مې راوستې، کارتونه آماده دي، اما بیا م یو 4-5 ورځې به صبر وکړو ځکه ماته یې سترګې چپې ښکاري. اوس نور خلک وایي چې سړیه خو خبره خو ختمه شوه که نه، خو هر څه آماده دي، یوازې د سترګو خبره ده. زه سیاستمدار یم. په سیاست کې کله چې ته ډیپلوماټیکه لوبه کوي، ته همداسې لوبه کوي. ته که غواړې د خلکو احساسات کنټرول کړي، ته ورته همداسې وایي. د خلکو خویندې مړې شوي، د خلکو ورونه مړه شوي، د خلکو مشران د لاسه ورکړي، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي. د دې خلکو د کنټرولولو دپاره ته باید 99% خبرې د دې خلکو د زړه خبرې وکړي. خو یوه خبره به کوي، خو داسې خبره به کوي چې هغه دا 99% ستا ټولې خبرې بې معنا کړي. منظور ته چې کله هم تاسو کښېنئ، د منظور 99% خبرې د عام ملت خبرې دي، د پښتون قوم خبرې دي. یوه خبره بیا پکې کوي چې دا ټولې 99% خبرې له منځه ځي. که بیا هم پوه نه یې، زه یو بل مثال درکوم. مثلا ته ځې اوداسه ته، صحیح ده، چارندام کوي، لاسونه مینځي، پزې ته اوبه اچې، خولې ته اوبه اچې، مخ ته اوبه اچې، مسه کوي، پښې دې مینځي، اما وایي چې فقط مې استنجا ونه کړه. اوس ټول خلک وایي چې نه سړي خو زحمت ویسته، اودس خو یې صحیح اودس کړی دی، خو فقط بیچاره نه یوه استنجا لاړه ده. یا یوه ټوکه درته وکړم، یو سړی راغلی وویلي چې ما خو مونځ وکړی، پوره 10 رکعته مې وکړه، خو ډېر کم باد مې لاړو. نو دغه ډېر کم باد ټوله موضوع خرابوي. خدای دې وکړي تا 10 رکعته مونځ کړی، یا ما که په ابتدا کې ډېر کم باد لاړي، ټول مونځ خرابه شو. زه دا خبرې ځکه په مختلفو کچو باندې کوم، په کومیډي شکل کوم، د یو بېسواده انسان په شکل کوم، او په ابتدا کې په یو اکاډمیک شکل باندې مطرح کړې چې تاسو پوه شئ چې دننه په پاکستان کې د تاسو کاذب رهبران تاسو سره څنګه لوبه کوي، تر څو تاسو په هغوی شکي نه شئ چې تاسو د خپل هدف نه راګرځئ. ایمل ولی دی، که ملا ډیزل دی، که منظور پښتین دی، هر څه چې وایي ډېر هم خوندور وایي، ډېر ښایسته ډایلوګونه وایي، خو د ورځې په پای کې ټول په یو نظر دي چې اوس د پاکستان د فوج په خلاف راپورته کېدلو وخت نه دی. او کله چې تا ته وایي چې اوس یې وخت نه دی او تا باندې 6 میاشتې تېرېږي، په 6 میاشتو کې څومره ځوانان ستا شهیدان کېږي، څومره میندې بې کوره کېږي، څومره ماشومان یتیمان کېږي، څومره ښځې کونډېږي. دې ته ستا پام نه دی، دې ته د دې کاذبو رهبرانو پام دی، دې ته د پاکستان د ISI او د مرتد فوج پام دی. که ته چېرته 2024 کال ته وګورې، 2025 کال ته وګورې او 2026 کال ته وګورې، امار یې زه درکوم. په پښتونخوا کې 2024 کال کې 20% نامني وه، 2025 کال کې 40% نامني ده، او اوس پکې 65% نامني ده 2026 کال کې. 2024 کال کې په پښتونخوا کې د ځوانانو د وژلو پیښې 25% وې، 2025 کې چې دی 10% شوې، اوس 38% دي.
سو په نظام کې په سیاست کې داسې نه دی ورور مې چې ته وایي چې وخت به راځي، بلکې وخت سرمایه ده. هره ورځ چې ته د خپل ځان نه دفاع نشي کوی او ته غبرګون نشي ښودی، دښمن تا کمزوری کوي. او که ته ولس ته قناعت ورکوي چې نور هم په تمه پاتې شي، ته دا ولس داسې یو ورځ راځي چې ته به داسې یو ورځ به م راځي، ته ځوان یې، زه تا ته وایم په دې د غوږونه خلاص کړه، داسې یوه ورځ به راځي چې منظور پښتین به غږ کوي چې بالکل پورته شئ د پاکستان د مرتد فوج په وړاندې جهاد وکئ، توپک ته لاس کوي، زه هم توپک ته لاس کوم. اما دا ناره به هغه وخت کوي چې ته یې دومره زبېښلی وي، ته یې دومره کمزوره کړی وي چې د جهاد اعلان به شوی، خو ځوانان به درته نه یې پاتې چې جهاد وکړي. نو کله چې ته هغه وخت چې منظور تا ته وایي چې توپک ته لاس که او د تا په هر کور کې ځوان نه یي، بیا به ته په چی شي لوبه ګټې؟ یو څه درته وایم، دا مې وروستۍ خبره ده، دا وروستی عرض دی چې درته یې کوم. ته باید پوه شي چې دننه په پښتونخوا کې په هرو 100 کورونو کې 12 کورونه نارینه نه لري، د دوی سرپرستی ښځو ته پاتې ده. د 2024 کال آمارو ته که وګورئ، په 2024 کال کې دننه په پښتونخوا کې په هرو 100 کورونو کې 8 کورونو نارینه نه لرل، سرپرستی یې ښځو کوله. 2024 کې څو شوي؟ 12 کورونه شوي. یعنې په یو کال کې، په 2 کالونو کې، په بخښنې 2015 او 2024 کې د تا په 100 کورونو کې 4 کورونه بې نارینه شوي، د دوی نارینه یې قتل عام کړی. پس د تا دپاره وخت طلا ده، د تا دپاره 1 ثانیه هم طلا ده. هغه که منظور پښتین وي، هغه که مولوي صاحب ډیزل وي، هغه که ډیته شعیب الولي، که چیرته تا ته وایي چې نه ته په تمه پاتې شه، 2020 کال کې به بیا دا لایو وي، که عمر و بیا به مونږ ناستو خبرې به کوو. زه به بیا درته نوي آمار وایم او خدای ناخسته هغه وخت به درته وایم چې په پښتونخوا کې په هرو 100 کورونو کې اوس چې دی 18 یا 20 کورونه چې دی نارینه نه لري. ډاکټر صاحب زه اخرنۍ پوښتنه کوم، حاجي صاحب زه اخرنۍ یوه پوښتنه کوم او په ډېرې بخښنې سره اخري یوه پوښتنه، ډېر ټیم نه بعد د ډاکټر ته روغلم او کار ته میلاو شوه. ډاکټر صاحب دلته 2 تحریکونه دي، 2 تنظیمونه دي، یو دی ټي ټي پي، یو دی پی ټي ایم. یعنی د پی ټي ایم مطلب پښتون تحابس مومنټ، د ټي ټي پي مطلب تحریک طالبان پاکستان. دا دوا په دې باندې د پښتاني ډیر اعتبار هدای شي، یعنی مطلب دا مشته زدای وروړي او اسلامي نظام ورته وروړي، که پی ټي ایم ته وکسي که ټي ټي پي ته وکسي. خو دلته بس د پی ټي ایم هیڅ هدف نه دی معلوم، یعنی انډیا نه دی معلوم چې دوی سوپر د مبارزه کې 100 کولا 50 کولا 100 کولا 1000 کولا د پی ټي ایم او ټي ټي پي چې دوی ټي ټي پي دا مبارزه کوي، د تشدد مبارزه کوي او شاکول عام یې کوي. خو هغه یې چې زه د پاکستان د ریاست یعنی د فوج خلاف، د نظام خلاف یم، زه د پاکستان خلاف نه یم. دلته به افغانیون دا دعوا کوي چې نه دی د ازادۍ د پوره جګړه وکړي، یعنی تر څو میشت راټکه پر خوره لوسته کی. ټي ټي پی ای چې نه زه د اسلام د پوره جګړه کوم، شرعي نظام ورولم، دلته پنجابای د مو په کنټرول کې وي، سیندایو د مو په کنټرول کې وي، بلوچایو د مو په کنټرول کې وي، پښتینو د مو په کنټرول کې وي. ته خپل نظر سلاري چې یعنی میش د کیمو په سپورټ کې وداري، ټي ټي پی یا پی ټي ایم په دې دوی کې ته میشته اخرنۍ و پښتنه دو مهرباني وکړه. زه لنډ جواب په دې برخه کې درکوم او دومره درته وایم چې هدف باید دا نه وي چې د چا تر شا ودرېږو. هدف باید دا وي چې څنګه د پاکستان مرتد فوج د پښتونستان نه وباسو. که چیرته کوم څوک مبارزه کوي چې دا مرتد فوج د پښتونستان نه د اسلام په نوم وباسي، کور یې ودان. که چیرته څوک مبارزه کوي چې دا مرتد فوج د پښتونستان نه د پښتونخوا د خاورې د خاطره وباسي، کور یې ودان. که چیرته کوم څوک دا مبارزه کوي چې د پاکستان مرتد فوج دننه په پښتونستان کې د عام ولس د خاطره د پښتونستان نه وباسي، کور یې ودان. تاسو به ډیر په ډلو او په افرادو پسې نه نښلئ، بلکې د دوی په اعمالو پسې به نښلئ چې که چیرته اساسي موخه د ټول پښتونستان او د پښتونستان د پښتنو دا ده چې د پنجاب د مرتد فوج نه خلاص شي. هر هغه څوک چې د دې فوج په خلاف عملی اقدام کوي د تاسو ملګری دی. هر هغه څوک چې د دې مرتد فوج په خلاف عملی اقدام نه کوي ستاسو ملګری نه دی. که یو څوک وایي چې زه د پاکستان د مرتد فوج په خلاف د عدم تشدد مبارزه مخته بیایم او دا مبارزه په عملی شکل مخته بیاي، مثلا یو دم راپورته کیږي د پښتونخوا ټول هغه سرکونه بندوي د کومو سرکونو د لارې چې د پاکستان مرتد فوج دننه پښتونخوا ته رادننه کیږي او دا سرکونه د خپل مرګ او د خپل وینې په قیمت بند ساتي. زه د داسې انسان د عدم تشدد د مبارزې تر شا ولاړ یم.
زما شعاري مبارزه نه خوښیږي. ملا ډیزل تا ته وایي چې زه اسلام پرسته یم، ملا ډیزل تا ته وایي چې زه په جهاد باور لرم، اما آیا په پښتونستان کې د پاکستان د مرتد فوج په خلاف باندې واقعا اسلامي جهاد کوي؟ بالکل نه. پس تاسو عمل ته وګورئ. زه یو ځل بیا هم غږ کوم که چیرته موږ د عدم تشدد نه د بېغیرتۍ چینجی جوړ کړی، که چیرته منظور پښتون وایي چې زما مبارزه عدم تشدد دی او واقعا د منظور پښتون په ټیم کې غیرت او ایمانی او خپل ژمنې ته ژمن اوسي، ولې نه راپورته کیږي او د پښتونخوا ټول هغه سرکونه ولې نه بندوي؟ د کومو سرکونو د لارې چې د پنجاب د مرتد فوج هغه عسکر چې په پښتونخوا کې ماشومان وژني هغه تغذیه کیږي، هغه ته اکمالات ځي، هغه ته سلا ځي، هغه ته تیل ځي، هغه ته موټر ځي، هغه ته مرچله جوړیږي. ولې په سرکونو کې نه درېږئ؟ ولې د خپل وجود نه تیریږئ؟ په سرک کې ودرېږئ، یو عادي عسکر راشي یو ډز وکړي ټول تښتئ. سو د عدم تشدد د مبارزې نه موخه دا نه ده چې ته باید وتښتې. د عدم تشدد مبارزې نه موخه دا ده چې ته د خپل وجود نه تیر یې د وطن په لار کې، پرته د دې چې ته مقابل انسان ووژنې. انشاءالله چې پوښتنه مو جواب شوي. زه به وخت ورکم حاجي صاحب ته. مهرباني. سلامونه ډاکټر صاحب محترم او نیکې له تاسو تولیدونکو ته. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا درڅه کوله، ته بیا په دې سیاست کې ډېر پوه دا ماخیل چې اوس راغلی دی د بروکسل چې دعوت ورکړی دی، دا به د اروپا میشتو مسافرو پر سر معامله وکړي که یا؟ زما نظر دا دی ورور مې چې د امارت کوم ماماګان چې راځي سویس ته او دننه د اروپا د اتحادیې کوم ټامیان چې دي چې سویس کې د امارت سره غږیږي، دوی دواړه خپل اجنډاوې لري. امارت دې ته ژمن نه دی چې د اروپا مالونه یا د اروپا مسافر بیرته افغانستان ته یوسي، ځکه دوی ته پکې تاوان دی. اکثریت د امارتیانو پوهیږي چې که چیرته زه دا مهاجر بیرته وړم دلته کاروبار کوي. مثلا یو مهاجر دی په فرانسه کې، یو هلک دی، دا هلک هلته بسته 12 نفره کورنۍ ساتي، دلته پیسې ګټي، خپلې کورنۍ ته لیږي. اوس که طالبان دا سړی بیرته افغانستان ته وړي، 12 نفره د کورنۍ هم وږي شوه او دا هلک هم وږی شو، بیکاره شو. او د بیکارۍ ډېرېدل د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دي. په دې باندې د طالبانو سر خلاص دی. دومه مسله په اروپا کې چې کوم نسل دی دا تر ډیره حده پورې د طالبانو مینوال نه دی. که ته دا را اخلي بیرته افغانستان ته وړې، د ملا په ضد کیدای شي خوځښتونه پیل کړي او د دې خوځښتونو نه ملا ډاریږي. ملا به درته وایي چې زه ډارن سړی نه یم، اما ملایان ډېر احتیاط کوي، هر هغه خطر چې دوی ته پیښي د هغې مخنیوی کوي. سو د ملایانو هیڅ ګټه په دې کې نشته چې د اروپا مسافر د افغانستان ته ویسي، مګر دا چې یو ډیره غټه معامله رامنځته شي. مثلا ملایانو ته وایي چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو، نو تاسو باید دا مسافر ویسئ. که چیرته افغانستان په رسمیت وپیژندل شي، بیا وار له مخې د دې غیر قانوني مسافرو نه کیدای شي 80 سلنه یې په خپله لاړ شي. پس ملایان دلته چې کلم راځي د کومې اجنډا سره چې راځي، هغوی به تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې اروپایي اتحادیې ته ووایي چې که چیرته موږ دا مسافر وړو تاسو به موږ په رسمیت پیژنئ. او اروپایي اتحادیه دومره غټ اقدام پرته د امریکا د اجازې نه کولی نشي. پس که توقع لرئ چې دا د سویس ناسته به دفتن حلیږي او دفتن به تاسو ته وایي چې هله کډې بار کوي، دا غلطه خبره ده. دا یو ابتدایي ناسته ده چې کیدای شي 3 کاله 4 کاله دوام وکړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. پس زما د اروپا مسافرو ته نظر چی دی چې تر 2-3 کالو پورې چورت مرت اصلا مه وهئ. مننه ډاکټر صاحب. خپله زه په جرمني کې اوسېږم، تا ګورم ډېر د مینوال یم، دلته ډېر مسافر مثلا سویس فرانسه کې دا دي. دی خبره د ډاکټر صاحب دا ټوله معامله ولې دا موږ پر افغانانو د مثلا دلته ترکیه سته، ایران سته، پاکستان سته، سوریه سته، د سوریه هغه رابر رالی خپل یې ورته وویل ول زه مثلا دا زما سوریان راواړوه نه اړئ، هغه خپل یې نه اړئ، هغه دعوت ورکوي ول زه برلین ته رالی ول دا سوریان دې راواړئ و سوریې ته مثلا عراق سته، بنګل دلته تر موږ زر خلک د خلاف کړي. زه دغه تاریان یم د اروپا میشت دا معامله ولې زموږ پر سر ده، دغه که یو تشریح راکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. سوریان خو ټول سوري دي، نو هغه بیچارهګان به څنګه وراړئ؟ خبره دا ده چې اروپا د ټولو سره په اړیکه کې ده، د سوریې سره په اړیکه کې ده، لیبیا سره په اړیکه کې ده، سودان سره په اړیکه کې ده، افغانستان سره په اړیکه کې ده، د هند سره په اړیکه کې ده،
او متاسفانه هند ټول مارکیټ خرابه کړی. هند وایي چې که چیرته تاسو افغانان د سورین او سودانیان دا خلک که چیرته تاسو بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږئ موږ درته هندیان رالیږو. او هندیان داسې خلک دي چې افغانان په $15 کار نه کوي، هندیان په $15 کار کوي. ولې زما عرض دا دی چې د اوس دپاره هر هغه څوک چې په دې اړه وړاندوینه کوي هغه تاسو ته یوازې دروغ وایي. زه وایم دا پروسه طولاني ده، تر 2028 کاله پورې دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. سو مونږ باید داسې وکړو چې په تمه پاتې شو چې کله ملایان ځي په سویس کې د دې خلکو سره خبرې کوي د دوی مشترکې خبرې چې شی دي دا داسې دی ښه لکه فرض وکړه مجرد یې که متحد. ډاکټر صاحب دغه خبره د مجرد یم او بیا دغه خبره د فامیلي نه اړي ټوله مجرد اړي نه مثال درکړم. اوس ته مجرد یې صحیح ده او د تا شاکوکو خوښېږي. اوس مونږ وایو چې مونږ یو ځل ځو د شاکوکو د کره په مرکه دا خبره ورته یادوو چې حاجي صاحب په شاکوکو مین دی، دا شاکوکو ورکوئ که نه. اوس یو پیره یو نفر ماته راځي راته وایي چې څنګه چل دی د حاجي واده به وشي که نه. زه ورته وایم چې وسړیه خو مونږ روان یو شاکوکو کره، یو ځل هم پرېږده چې شاکوکو سره کینو جرګه وکړو، د شاکوکو پلار ته ووایو چې شاکوکو حاجي ته ورکوي که نه. د شاکوکو د پلار خبرو ته په کتو بیا مونږ پوهیږو چې دا کار کیږي که نه کیږي. نو فرض وکړه اوس امارتیان د تا د خوا نه په جرګه ځي بلجیم ته او په بلجیم کې اروپایان د شاکوکو د طرف دي. پرېږده چې یو ځل دوی سره کیني په دې اولې ناسته